د لوی بارک د یووالي د ګروپ عزیزانو، دوستانو، ملګرو، مشرانو، ځوانانو، هیله د ټول به د صحت په جامو باندې پټ یاست، خوشحاله، ژوندي، سلامت، جوړ او روغ اوسئ. پس له سلامه، زموږ ستاسو دا یو د کاکا زوی عرض کړی و چې د باید دغه پاتو عزت د محمد عیسی عمري د پاتو عزت باید خوندي پاتې شي. د پورو نه موږ ته ګټه کوي، نه موږ ته تاوان کوي. وروره دا سړی یو ناروا سړی دی. په دې سړي چې د هلمند خلک خبر سي، د کندهار خلک خبر سي، د کابل خلک خبر سي، دا یو بدمعاملې سړی دی چې یو مسلمان د شر او د فساد څخه وژغورل سي. دا یو لوی ثواب دی. دا په ټولنه کې یو فتنه ده. ته ورته وګوره، په زرهاو لکه افغانۍ، په زرهاو لکه کالدارې، په سلهاو په لسهاو لکه ډالره یې د خلکو څخه وړي دي، دروازې تړلې دي، چاته ځان نه ورښیي، د خلکو څخه په پور په ضمانت باندې پیسې اخیستې دي. اوس دا سړی ځینې پټ دی. د په سنګین کې هم ډېر غټ پلان درلودی، په سنګین په مساکلا کې چې د خلکو څخه تاریاکو انجو داسې ډېر شیان راټول کړي چې د میلیونو ډالرو حساب و کتاب و. د سنګینو د مساکلا خلک هم په دا رقم مشکي. نو داسې یو فتنه، داسې یو فاسق سړی چې په ټولنه کې هر څه رسوا کېږي، دا خو د انسانانو په خیر دی. نن ورځ دی راولاړېږي غیر قانوني غصب مځکې چې هغه د بیت المال دي یا د خلکو دي. دا پر خلکو باندې دی په جعلي اسنادو خرڅوي، د بانکونو جعلي اویزونه جوړي. دا خو ډېر مسایل دي، ما تر اوسه نه دي رسوا کړي. دا سړی اوس په اسلامي نظام کې، په اسلامي امارت کې دا دی اوس دی 4 ودونه لري. پر 4 سربیره ودو سربیره د 6 الکوان ساتلي دي. نو دا فتنه نه ده، تا چی شده د خلکو څخه پیسې په پور په ضمانت واخلي، په زاري واخلي، وخت ورته کښېږدي چې په دغه عمر کې به زه ستا پیسې درکوم. د خلکو وختونه د پورو وختي لا پوره سوي دي. د دفتر دروازه تړلې ده، پټ دی. په کامرو کې ورته ګوري، بس هلته خپل امنیتي ګاردانو ته ووایي چې دا سړی مه راپرېږدئ. په سلهاو پوره وړي په کابل کې د دفتر شاته ناست سي، په سلهاو پوره وړي په هلمند کې د دفتر شاته ناست سي. نو یو مسلمان چې د یو چا څخه پور واخلي، یو مسلمان د یو چا سره ښه وکړي چې پور ورکړي، نو خو په کار دا ده چې بیرته پر خپله وعده او پر خپل ضمانت بیا ځینې پټېږي. ولې که دې په هغه وخت په وسه نه ده پر دغه خورته ووایي چې وروره ماته 2 میاشتې نور وخت راکړه، 3 میاشتې نور وخت راکړه، یا 5-6 میاشتې ماته نور وخت راکړه، زما لاس بند دی. نو دا محمد عیسی عمري په خپل یو فتنه ده، دا یو شر فساد دی په ټولنه کې. ښه دی چې خلک د شخصیت څخه آګاهي او عامه پوهاوي ولري. خلک په خبر سي چې بیا نه د سره څوک معامله وکړي. او دغه بعضې ځوانان دي، کشران دي، خلکو ورستولي دي چې د سره کار وکړي. زموږ ټولنه غریبه ټولنه ده. ته راولاړېږه، د هغه د مجبوریت څخه، د هغه د غریبۍ څخه سوء استفاده کوي. دغه څه بیا د بیمار د دغه حاضرو مجلس مخته، د دغه عزیزانو مخته ته راولاړېږه، د هغه څخه سوء استفاده کوي، جنسي استفاده ځینې کوي. خپله غریزه په سړی تو خدای دا د شرم خبره نه ده. څنګه یو سړی راولاړېږي چې بیا وایي د عزت باید خوندي سي، د پات ګر سره دی خدای دې ګر سره د پات نه خوندي کوي، خدای تعالی دې ګر سره د عزت نه خوندي کوي. دا دونه پس، دا دونه رذیل سړی دی چې ټول هلمند خلک یې واخیسته ګرد یې در په دره کړله. بیا دا خلک دا پورونه هم په دغه شکل سوي دي. دا په افغانستان کې دا خلک خپلې سرمایې نه لري. ما ستا پور کړی دي، تا بیا زما پور کړی دي، بل دا په رقم ګزاره سره کوي، دا کاروبار یو رقم سره چلوي. خلک یې واخیسته، د ځانه سره یې غر کړه، در په دره یې کړله. په لسهاو میلیونه ډالره، په زرهاو لکه کالدارې، په سلهاو لکه افغانۍ یې د خلکو څخه وړي دي. لا یې هم نور ته هم په نیت کې وه. زه په خبر یم، سنګینو مساکلات یې ښه ټینګ نیت کړی و چې د سنګینو د مساکلا خلک هم وشکي. په کندهار کې به هم شاید دغسې اراده وه، موږ به نه یو په خبر. په کابل کې هم دغسې اراده وه. دی راولاړ شوی دی په کابل کې، ویلي و چې زه پر 130 شریفه مځکه باندې زه شارک جوړوم.
کله چې دا د خبرې رسوا شوې 110 جریبه مځکه یې شارک یې را 100 جریبه ته راکښته سوی دي. اوس اکثر 12 جریبه ته ورسېدله. ښه نو که ته منافق نه وای، ته غل نه وای، نو تا خو یې اراده درلوده دغه 110 جریبه شارک چې تا په کابل کې جوړاوه، خو دا هم د غلا په پیسو جوړاوه. او په هلمند کې یې دغه اوس د غازي محمد ایوب خان شارک چې جوړ کړی دی، دا د کیفیت د لحاظ څخه ډېر کمزوري جوړ کړی دی. د لښکرګاه په ښار کې چې اوس دغه نوی مارکیټ جوړ کړی دی چې 200 دکان دي، دا د مارکیټ دغه یوه خوا یې کښېنستلې ده. زه په خبر یم په دا ټولو جزئیاتو باندې. نو دا اوس مارکیټ جوړ شوی لا نه و چې یوه خوا یې کښېنستلې وه، ټوله په کرایه تللې نه دي، بیا اوس یوه خوا کښېنستلې ده. نو مارکیټ خو چې جوړیږي، دا دکانونه ګرد ډکیږي، دې ته خلک مالونه ورشي، ګودامونه پکښې جوړوي، په زرهاو ټنه مالونه ورواچي. نو چې دا دونه مالونه ورواچي، بیا په سلهاوو انسانان په دا مارکیټ کې ګرځي. نو که دا یو ور راونړېدي او په لسهاوو انسانان در لاندې شول او په زرهاو لکه افغانۍ خلکو ته تاوانونه ورسېدل، په سلهاوو میلیونه افغان ډالره یا په لسهاوو میلیونه ډالره خلکو ته تاوانونه، د دې جبران به څوک کوي؟ نو چې دغسې سړی هم رسوا نه سي، نو بیا به موږ څوک رسوا کوو په ټولنه کې؟ خدای دې خیر درکړي، خدای مو خوشحاله لره. د یو چا هر شي ته یو حد اندازه او یو لیمټ ایښول سوی دی. یو سړی چې په ټولنه کې فساد خپروي، یو سړی چې د یو چا سره ظلم کوي، یو سړی چې د مسلمان پیسې خوري په غلا او په دوکه، یو څوک چې غصب کوي، یو څوک چې لواطت کوي، یو څوک چې الکوان ساتي، دا سړی د خدای تعالی ګر سره رسوا کوي، خدای تعالی چې ګر سره عزت نور خوندې کوي. خدای مو خوشحاله لره، سلامت اوسئ، هیله دې خفه نه سي، ښه ژوند ولرئ.